اغمور ورته بچیا دا ټول الالیدل تا ورته کتل چې د دوی نه لاسونو خپې غوسېدل او تا ورته کتل مسکی کې و بچیا چې نن د فرعون لاس کې د ګرمه چاړه ولیدا په اور سره شوي سیخونه دې ولیدل نو بچیا سترګو نه دې اوښکې لاړې دا راته ووایه چې تا خندل اوسه پورې او اوس جاړې بچیا په دې مې پوه که چې دا ته اوس ولې جاړې و بچیا مر نه یریږي و بچیا کنا د فرعون نه یریږي یا د چړو چاکوانو د سیخونو نه یریږي بچیا د الله ته وایه هغه ماشوم ورته وایي اما جان دې وجې نه جاړم چې ما به اوس حلال کي ما نه به اوس غوښې پرېږي ما به اوس اور ته ګزار کي ما نه به سترګې وباسي اما والله العزیز که د دې وجې نه جاړم و بچیا ولې جاړې مور ته آواز کوي اما زه ستا نیازبین زوی وم تا د مینې جولی کې لوی کړی وم تا به بل ځای خیر غوښتو هله به ته په خپله باندې اوده کېدې ای مورې چې د ناس په سنګل به دې زما سر اوده کړو هله به ته په خپله اوده شوې اما جان دې وجې جاړم چې تا ماله خیر غوښته دی خو زه دې اوږې کړې نه یم مزدوري دې کړې ده زه دې پاللې ما اما جان ټول عمر دپاره ته سرتور سر وې خو زه دې سرتور نه یم پرېښی ته خپیبله خپې وې خو زه دې خپیبله نه یم پرېښی اما جان ته به شلېدلې ګیروان وې خو زه د شلېدلې ګیروان نه یم پرېښی ای مورې که تا دا 3 کاله د فرعون کور کې جارو واله د شپې سجده وې او د ورځې به روژه وې که د فرعون بدبخت او کم بخته تا خدمت کړی دی او ځای دې جارو کړی دی اما جان خو صرف زما د ناز دپاره دې کړی دی زه په دې جاړم چې هسې نه ستا مخکې زما بینی شنډې پرې کوي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اما جان اسه د فرعون بدبخت چاړه راواخلي زما شونډې پرې کوي ما نه سترګې وباسي زما ژبه پرې کوي ای مورې زه په دې باندې جاړم اسه نه ته فرعون ته سر ټیټ کړې او د فرعون ربوبیت تسلیم کړې اما جان خبردار زما نه د ژبه او یا ځایه پرې کړي زما سترګې دې وباسي اما جان ګوره خبردار چې د یو الله نه بل چاته اواز یا اللہ دغس ایمان راکا یا اللہ دغس اسلام راکا یا اللہ دغس شان راکا یا اللہ ستا قول دے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللہ ایک تاسو ایمان برابری نو تاسو سرفرازانی ہے تاسو کامیابی تاسو سرفرازی تاسو بے نیازی تاسو سر بلن سرگردن لول گردن ستاسو تن من بطن دا دا اور دوزخ نخلاص دے ما سر بدا ارد سور لاندے او دا محمد رسول اللہ سر بیوز جنت کے اسے گے دا دا اللہ کون اللہ و ایمان میں کم ذکر دے فرمائی اللہ اولائکا کتبا اولائکا کتبا اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اللہ فرمائی ما دا مسلمانان ایمان پزړه کې پخپل ورزه کړی دی پخپلا الله چې الله ایمان را واخلي او د یو مسلمان زړه کې کیږي اوس وایي چې دغه ایمان به بېځای شي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان د صحابو پزړونو کې چا ایمان ایخو دغه ایمان لزه ور کړی چاو صحابه د چا دوستانو چاته چغواله الله ته چغ الله دې زمونږ ایمانم په الله مضبوط کړي
معشوم بچے لگیا اوس فرعون چاله راغسته را او وخت پرې کړ د معشوم ته وی چې وش پنک ناغه ورته وی چې وش هم ته نه وره کزه وش وکم نه ته اورې نه او زه چې سویم نو هغه چاته ویم چې هغه اوري هغه زما د زړه आवाज روزي او د زړه आवाज څوک اوري الله که علیم بذات الصدور څوک دی الله نو اے فرعون تا ته ولې وش وکم خو الله ما ناراضي دی په دې خوشاله دی چې ستا دا وړي وړي غوښه به فرعون په د جبر په چاړه باندې دا به کوتر کی هغه معشوم نه پوزا غوګونه سترګي ارسو سره ته پرې کو ګړې ته په بوډا ورته کو نور سغم در سره یو نور غضب او غیظ د سره وی نوراکا استاد په جب په ظلم باندې لا سزا دی او زما د جب آزاد وی و بدبخت ته ظلم کوا او زب یو الله ته आवाज کوما پلار باندې خلق روان دي چې بیبي ماشته سره د زامنو د فرعون په دربار کې تیکه تیکه او قیمت راتړه بیبي آسیا د فرعون خزه په کور کې وان هغه هم د شپې الله ته په سجده وان او دروازه برو جواب خو ایمان د فرعون نه پټ ساتلو خدای دې زموږ بیبيان نیکانی داسې بیبيان زموږ دی کلی کې شته چاغي الله ته د شپې په سجدو پرتی الله دې ورله بهترین جنتونه ورکړي او دروازه قسم په خدای چې روزي به یو نن به روزي دا زموږ دی کلی الله دې تمامي مسلمانانه پردهدار حیادار دا په دنیا کې او په آخرت کې د ذلیلو بد روزه نه اوسات امين بیبي آسی چې وایو ا د فرعون لور ته وی هغه خدمتګار اس شو هغه ورته وی زما د پلار ربوبیت نه مني هغه درلا په کوره قیمه کا هغه سکه چې هغه بچي بیبي آسی منډه خپیب لخپې سرتور سرش لیدل ګیروان د دربار مند لرال د زنانو په زنانو باندې ډېر مینه چې بیا مسلمانانی خامخا دی د سړی په مخ کې سړی کوتره کا پرویني او خزل خپل خاون چې ډب ورکوي او خزه ماری کوکاری جوړي کې خلاصي کنه مینه ورکی محبت ورکی خدای دې ستاسو زموږ مینه پیدا کړي فرعون خزه منډه دربار تراله چې دا سیو قتل به شراب پرې وکړ هغه بیبي ورته وای چې قربان ولې به او شوي سچ تیریږي او ستیر شو خو زما په زړه باندې امار و بیبي تا ته خلا فرعون د اور چاړ قدر مخودل نه دا و بیبي ته ولې نن به او شوي هغه بیبي ورته وای و بوډا زپدې به او شوم چې تا کوم خطا وکړه کوم ګناه دې وکړه چې نن بدبخت فرعون ستا په بدن د اور می خونه ټکوالی دي هغه بوډا ورته وای زه د الله ربوبیت منم او د ربوبیت نه منم زه چې سر ټیټوم الله ته ټیټوم د ته سر نخ کته کوم د نسوال نه کوم د تزاری نه کوم د تجړه نه کوم و بیبي د دې وجه مې دغه حال بیبي آسی چغې کړې و بدبخته وكم بختا وظالما ولعينا ومردودا وبدبخت لغوند سوچ بد کړو دغه شانتم مظلوم وي داسې تم کمزور وي داسې تم غریب وي فقیر وي وبدبخت نند د غریب بوډه او کمزور په بدن باندې دا کوم ناچارو غلط وکړي وبدبخت لغ سوچ بد کړو فرعون ورته وای دا زما خدای نو منی زه د دې حاجت روایم دا وای ته زما حاجت روانه
زد دے مشکل کوشایم داوی تزما مشکل کوشانے زد دے اللہ یم داوی تزما اللہ نے داوی تزما دسراڑو قابل د دینے چزتا تا داستر کی قدری ٹھٹکم زکا سکوم و سزاروی زما بالات د دے وجہ بی بیاسی اور توئی و بدبخت تا چا خدای ویلی دی وقمقلا و ناپویان و مردود رعیما واللہ دا خو بی بیدار خدمتگار و بوڑیوان جن دے تیر کرے و زخوزوانے ما واللہ کزما بدن پلکا ہزارگا چدمن و پدمن زے قیمہ کی واللہ کستا خدای زم امنما کلا داو بی بیاسی یو تقریر کو تقریر کے 300 خلق مسلمانان کر سمرا خلق فرعون تو پسجدہ پروتو آگئی سر اچت کو آمنا برب العالمین سنچی موسیٰ علیہ السلام فتح کلا او خلق ہوئے آمنا برب العالمین دا سے دا بی بیاسی پا تقریر باندے خلق سرون اوچت کا وے آمنا برب العالمین رب فرعون وقارون ورب موسیٰ وحارون فرعون چگے کی چدا بی بیاسی امرونی سو وقتے چی بی بیاسی ارونی ولا او پاگ تختے ورسر واچولا اور دا پاسے تخت دا اور کی خودا لاندے اور بلیگی بدبخت میخون رواغستل او دا اغی بی بی پا اندامونو پلاسونو پخپو بانے ورلا اغا میخون ننباز لگی وقت پریکئی فرعون و توی تخو زما خزین سنگ زما خدایو زما ربوبیت نمن دا فرعون کرن پا جبر بانے خدا دے امان راکی اوسم گورے ظالمان شترے پا ار زمانہ کے فرعونیان شتا او ار زمانہ کے دا موسیٰ علیہ السلام پشان ایماندار ذکر لکل فرعون موسیٰ دا ار فرعون دا پار خدا یو موسیٰ پیدا کر جمی خونہ تکوان وے اس زمان خدای منے کنا غیر ورطے زمرا خدای منے کنا وے خان منے دا تیلو کڑے ایراؤ پا اورے کے خود دا تیلو کڑے